نن به د پښتو څلورو توریو ته ګورو چې د پښتو سږي او د پښتو سا تشکیلوي. سږي او سا یعنی پښتو ته ژوند ورکوي. دا توري دي الف، واو، ه او ی. نو زما سره اوسئ چې په دې باره کې په پوره توګه خبرې وکړو. کله چې الف، واو، ه او یګانې د کلمو په پای کې راشي نه ختمیږي او اواز یې انګاز یا دوام لري. مثلا الف زما، ستا، واو دوام پیدا کوي. ه سپینا، شیرین. یګانې چې دي سړی، سپوږمۍ، راځئ. هیلهمن یم چې سبق مو خوښ شوی وي. لایک، فالو او شیر مه هېروئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. په خدای مو سپارم.